چې کله په خپل کور کې مړه شي نو د هغې د جسم نه یو خطرناکه چوړیل سازه شي. چوړیل هیپي برډې. ګلن ماشومانو که په سټوري ځان پوهه کول غواړئ نو ویډیو راسه تر اخره پورې وګورئ. په یو کلي کې دوه جینکۍ اوسېږي، د یوې نوم یې ګلمکۍ او د بلې نوم یې هاني. نو هاني او د ګلمکۍ په یوه ورځ باندې هیپي برډې وي، نو دغه شانتي بل خوا په یو کلي کې دوه کسان هم اوسېږي چې د دغې فرینډز وي. نو هغې پسې ګلمکۍ لاړه شي او ګلمکۍ ورته وایي لکه زما ملګري تاسې به زما هیپي برډې له راځئ او که نه، زما هیپي برډې ده او زما هیپي برډې له به خامخا راځئ. د هاني هیپي برډې له به نه ځئ او زما هیپي برډې له به خامخا راځئ، ځکه چې زه یتیم او غریب او یوازې یمه. زما هیپي برډې له به خامخا راځئ. نو په دې کې ورته زیشان وایي خو ستا هیپي برډې له به مونږه درشو ځه. نو په دې ټایم کې ډېرې ورځې تېرې شي او د هاني هیپي برډې او د ګلمکۍ هم. زیشان او اپیز د ګلمکۍ هیپي برډې له نه وي تللې او د هاني هیپي برډې له دواړه تللې وي او هغلته ښه په سور سره هیپي برډې مناووي. ګلمکۍ په دې کې خپل کور ته هم کیک راوړی وي او هغه ډېره خفه وي، ځکه چې وایي چې زما هیپي برډې له څو ګرانه له. نو ځان سره خبرې کوي زما هیپي برډې له څو ګرانه له، ما ورته ښه وویله زه ځکه چې یتیمه یم او یوازې یم، ځکه زما هیپي برډې له څو ګرانه له او ما ورته دومره وویله. نو په دې کې هاني خواله دغه ګلمکۍ لاړه شي او هغه دواړه هغلته ویني. نو هغه ورته وایي هرې تاسو زما هیپي برډې له رانلئ او د هاني هیپي برډې له رالئ. نو زه ځکه چې زه یوازې یم او یتیمه وم، ځکه زما هیپي برډې له رانلئ، ما درته وویله. نو په دې کې ګلمکۍ خپل کور ته بېرته تللې وي او هغه ډېره خفه وي او دغلته خپل کور کې مړه شي. چې کله په خپل کور کې مړه شي نو د هغې د جسم نه یو خطرناکه چوړیل سازه شي او هغه چوړیل وایي ارې زما هیپي برډې له څو ګرانه له او زما نه اوس خطرناکه چوړیل سازه شوه، اوس به زه د دې خوښېږمه چې زما هیپي برډې له رانله او د هاني هیپي برډې له لاړه، اوس به زه خوښه شمه. نو په دې کې هغه چوړیل د هغو هاني دلې کور ته تللې وي او هغه هغلته ګډېږي او چوړیل یې نه وي لیدلي. نو چې چوړیل ویني او چوړیل ورته وایي اوس به زه ستاسو خوښه شمه، ما نه که یېرېږئ او که نه یېرېږئ، زه هغه ګلمکۍ یمه ګلمکۍ، زه به ګلمکۍ به زه به تاسو خورمه، اوس به زما نه خطرناکه چوړیل سازه شوي ده او زه به تاسو خورمه. نو په دې کې هغه دواړه چوتکي او راغړوي، چوتوي او راغړوي په جادو سره. نو هغه په دې کې مړه شي. نو ګلونو ماشومانو د سټوري د تیزې پورې وه. که سټوري م خوښه شوي او څه سبق هم ترې حاصل کړی کمنټس کې راته ووایه، او که سټوري م خوښه شوي نو چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره اساس شوی دی. نو په دې لږ سپورټ وکئ.
د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.